د مصر په لوی حرم کې تش انګل چا جوړ کړ؟ آیا دا حرمونه د الهي نصرت نښې دي او که د مصر اهرامونه فضایي موجوداتو جوړ کړي؟ آیا دا امکان لري چې 8 ټنه تیږه دې له 100 کیلومترو لرې فاصلې څخه انسان راوړي او بیا دې ترې 100 مترو پورې پورته دیوال جوړ کړي؟ آیا د هغه وخت انسانان د نن ورځې د ټکنالوژۍ نه هم مډرنه ټکنالوژي درلوده چې له دومره زیات وزن لرونکو تیږو به یې داسې لوړ دیوالونه جوړ کړي وي؟ بلاخوا څېړونکي وایي د مصر اهرامونو ته په 100 کیلومترۍ کې هم د نوعیت او وزن له مخې داسې تیږې نه دي موندل شوي. نو بیا دا تیږې د کومه شوي او چا ترې دا اهرامونه جوړ کړي؟ ګرانو لیدونکو، د مصر د اهرامونو په اړه څه فکر کوئ؟ نظر مو راته په تبصره کې ولیکئ. که غواړئ دا رنګه جالب معلومات ترلاسه کړئ، د سنگر منګل د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او زموږ ملاتړ لپاره دا ویډیو لایک کړئ. د نوي ویډیوګانو د خبر د ترلاسه کولو لپاره د بیل آیکن کېکاږئ. جاپاني او فرانسوي پوهانو له 2 کلونو څېړنو وروسته په دې مشهور حرم کې خپلې نوې کشفونې د یو خبري کنفرانس لارې اعلان کړې. دوی په دې کشف کې له مویوګرافي تخنیک نه ګټه اخیستې. دوی حرم یا خوپو د خوپو قمندان چې د مصر فرعونو له میلاد څخه لږ تر لږه 2509 کاله وړاندې جوړ شوی. د دغه حرم لوړوالی 140 متره دی چې د قاهرې څنډې الجزیرې کې د مصر تر ټولو لوی حرم دی. خوپو حرم 3 لوی داخلي دالانونه لري او 100 دروازې لري چې تر ټولو لویه دروازه یې 40 متره اوږده او 8 متره لوړه ده. کشف شوی انګړ دقیقاً په همدې لاره کې دی. د HIP پاریس موسسې مؤسس مهدي تیوبي وایي نه پوهېږم دا لوی تش انګړ افقي دی او که مایله. نه پوهېږم دا انګړ یا تشه فضا یوه هیکله او که له 100 پرلهپسې هیکلونو څخه دی. خوپو حرم یوه فضا لري چې د کارپوهانو په اند ښایي د جوړونکي لخوا پټه کړل شوې وي چې له ړنګېدو وژغورل شي. ځینې کارپوهان چې د مصر د حرم په اړه څېړنې کړي داسې فکر کوي چې د نړۍ پر مخ یو ځل د نن په نسبت څو ځلې مډرنه او قوي ټکنالوژي تېره شوې ده. دوی وایي چې د مصر د حرمونو جوړول د ټکنالوژۍ پر مټ ترسره شوی. دا کار د انسان له توانه پورته کار دی. اما نور پوهان بیا د دوی دا خبره ردوي او وایي که له دې وړاندې د ځمکې پر مخ ټکنالوژي وجود درلودی نو ولې ړنګه شوې او ولې یې کومه بیلګه نه ده راپاتې شوې. ځینو بیا دا جوړښت د فضایي موجوداتو کار ګڼلی او وایي فضایي موجودات د قوي ټکنالوژۍ څښتن دي چې انسانان لا تر اوسه هم ترې عاجز دي. نو هغه وخت به دا کار یا دا اهرامونه فضایي موجوداتو جوړ کړي وي.